مراد فاطمه ګل ته ولې طلاق ورکړو؟ که غواړئ چې تاسې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو تاسو ټول به خبر یې چې د نیلم ګل خاوند د مراد څلورمه ښځه فاطمه ګل ده او ویل کېږي چې مراد هغې ته هم طلاق ورکړی. خو حقیقت څه دی؟ که غواړئ چې پوره خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او زمونږ چینل پشتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو د نیلم ګل او مراد ترمنځ روزانه یوه نه یوه خبره راځي، خو اوس یوه خبره بیا راغلي چې تاسو یې د نیلم ګل او فاطمه ګل په پیج هم کتلی شئ. خبره داسې ده چې نیلم ګل وایي چې ما ته فاطمه ګل ویلي وو مراد ما ته طلاق راکړو او اوس ورسره ته یو ځای شه. خو نیلم ګل دا هم ویلي چې زه مراد سره هیڅ وخت نه تیروم او نه ورسره ژوند غواړم. خو هغې دا وویل چې زه په دوی پوهیږم چې دا یې ما ته چل جوړ کړی دی او خپله تاریخونو ته نشي ورتلی. هغې مراد ته وویل چې که نر یې نو تاریخونو ته راشه او بل په فاطمه ګل یې هم د هجړا نوم کېښود ځکه چې فاطمه ګل هم ورته ویلي وو چې ته هجړا یې. خو نیلم ګل ورته ویلي وو چې ما شکر 2 بچي راوړي، هجړا ته یې چې ماشومان دې نه کېږي. دوستانو دا د دوی عامې خبرې او اصطلاحګانې دي ځکه چې یو څوک په خپل عزت ونه شرمېږي نو په دې شیانو هیڅ نه شرمېږي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د نیلم ګل او فاطمه ګل په باره کې څه ویل غواړئ موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.